سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او هر چیرې چې یاست ښه د ودان اوسئ. نن د کرکټ نه د باندې په یوې بلې علمي موضوع باندې خبرې کوو. په دې باندې غږیږو چې موږ په علمي او تحقیقي مطالبو کې چې د نورو علمي سرچینو او ماخذونو څخه معلومات رااخلو، څنګه په خپلو علمي او تحقیقي مطالبو کې په متن کې دننه دغه سرچینې وکاروو، او څنګه د کتاب یا د مقالې په پیل کې چې کله موږ د ماخذونو لیست برابروو، هلته په کوم شکل سره دغه ماخذونه او سرچینې وکاروو. البته په نړیوالو معیارونو کې درې مشهور معیارونه ډېر کارول کېږي، بالخصوص په لویدیځو هېوادونو کې او دلته په امریکا کې، چې یو یې EPA نومیږي، بل یې MLA نومیږي او بل یې شیکاګو نومیږي. موږ به په دغو دریو واړو میتودونو باندې په تفصیل سره خبرې وکړو. خو تر دې مخکې چې موږ په دې باندې وغږیږو، په دې غږیږو چې ولې په علمي او تحقیقي مقالو او مطالبو او د کتابونو په لیکلو کې او په کتابونو کې د ماخذونو کارول او د سرچینو ذکر کول، د مستقیم او غیر مستقیم قول ذکر کول مهم دي. یو علت د دې دا دی چې تاسو چې کله د بلې سرچینې نه یو معلومات را انتقالوي، مواد انتقالوي او د هغې سرچینې نوم او د لیکوال تخلص او کال او هر څه معلومات خپروي، دا تاسو په خپل هغه لیکوال ته یو ډول د هغه علمي کار ته یو ډول ارزښت ورکوئ. د دې ترڅنګ خپلو لوستونکو ته وایئ چې ستاسو دا خبره هوایي خبره نه ده، یوه علمي سرچینه ده او یو علمي اساس لري. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې دا یو نړیوال معیار دی چې موږ او تاسې په پام کې ونیسو، ځکه دا خبرې زموږ او ستاسو نه دي، او موږ چې په کتاب کې، په مقالې کې، په تحقیقاتو کې د نورو خبرې راخلو، نو باید په امانتدارۍ سره یې هغه خبرې ورسوو او سرچینه هم ورسره یاده کړو. او تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې له دې لارې د ادبي غلاو مخه نیول کېږي. ادبي غلا معمولا دوه ډوله یادېږي. یو ادبي غلا هغه بلل کېږي چې تاسو د یو لیکوال او یا د یو محقق ټول متن او یا لږ متن را اخلئ او په خپل نوم یې خپروئ، پرته له دې چې د اصلي لیکوال نوم او یا سرچینه ورسره ذکر کړئ. دویم ډول دا ده چې تاسو د محقق او یا د لیکوال هغه نظر او فکر غلا کوئ او په دغه مواد را اخلئ، په بېلابېلو الفاظو نشروئ او په خپل نوم یې نشروئ، چې که تاسو په خپلو تحقیقي او علمي مطالبو او مقالو او کتابونو کې دغه سرچینې وکاروئ، نو د دغو غلاو مخه هم نیول کېږي. البته ادبي غلا هر چېرته ادبي غلا ده، خو په دې هېوادونو کې، په لویدیځو هېوادونو کې حتی خبره تر محکمې هم رسېدلی شي. اوس به مستقیما په ترتیب سره شروع کوو. اول به یې د EPA نه شروع کوو. EPA یا American Psychology Association یو میتود دی چې په علمي او تحقیقي مطالبو کې له دغه میتود څخه ډېر استفاده کېږي. بالخصوص چې تاسو کله دلته په لویدیځو هېوادونو کې درس وایي او پروفیسر تاسو ته یوه دنده سپاري چې یو لنډ تحقیق وکړئ، نو ځینې پروفیسران تاسو ته وایي چې دغه تحقیق یې د دغه میتود نه استفاده وکړم. دا میتود تقریبا د پوهنې او روانشناسۍ او په ساینسي مطالبو او تحقیقونو کې دغه میتود نه کار اخیستل کېږي. په دغه میتود کې که تاسو د بلې سرچینې نه معلومات را اخلئ او په متن کې دننه هغه معلومات خپروئ، دوه ډوله دي، یو مستقیم قول دی، یو غیر مستقیم قول دی. په مستقیم قول کې تاسو مستقیم قول را اخلئ. مثلا زه مثال ورکوم، د 3 پیړۍ په افغانستان او نړۍ کې د کرکټ تاریخ لیکوال وایي مستقیم قول قوس د افغانستان کرکټ د 20مې پیړۍ یو ښکلی داستان دی، مستقیم قول دی. بیا لیندې لیکو، د لیندېو په منځ کې د لیکوال تخلص لیکو، کامه ورکوو، د چاپ کال لیکو د کتاب، او ورسره د همدغه مطلب همدغه معلومات چې موږ د کومې صفحې نه اخیستې دغه صفحې نوم لیکو. په مستقیم قول کې بیا نقطه ورکوو. دغه مثال کې هم درته واضح کوم، په مثال کې هم وګورئ. په غیر مستقیم قول کې موږ که همدغه مثال را واخلو، مثلا د کرکټ د تاریخ لیکوال وایي چې د افغانستان کرکټ د 20مې پیړۍ یو ښکلی داستان دی او ډېرو خلکو ته په زړه پورې داستان دی، غیر مستقیم نقل کوو. بیا په لیندیو کې د لیکوال تخلص لیکو، کامه ورکوو او د چاپ کال لیکو او نقطه ورکوو. دا غیر مستقیم قول دی. البته دا EPA کې چې تاسو کله په متن کې دننه دا معلومات داخلوئ.
کله چې د متن نه د باندې تاسو خپل هغه علمي مطلب مقاله کتاب هر څه مو چې لیکلي وي ترتیبوي او په آخره کې د ټولو ماخذونو او سرچینو یو لیست برابروي. په هغه کې بیا د ای پی اف د میتود له مخې تاسو څنګه دا سرچینه او دغه فهرست کاروي چې البته په انګلیش کې ورته بیبلیوګرافي هم وایي. دا په دې شکل سره تاسو لیکلی شئ. مثلا تاسو د لیکوال تخلص لیکئ، کامه ورکوئ، بیا د لیکوال د اصلي نوم اول توري لیکئ، ټکی ورکوئ، بیا په لیندیو کې د کتاب او هر مطلب چې د هغه د چاپ کال لیکئ، بیا ټکی ورکوئ، بیا پوره نوم لیکئ. که کتاب وي مثلا کوم دغه د 3 پیړۍ په نړۍ افغانستان کې د کرکټ تاریخ کتاب مثال واخلو، نو زه به ولیکم چې 3 پیړۍ په نړۍ افغانستان کې د کرکټ تاریخ نقطه، بیا د کتاب د چاپ ځای چې کابل دی، بیا 2 ټکي او بیا د خپرندوی ټولنې نوم. نو دا په هغه آخره کې د سرچینو په لیست کې هغه فهرست چې ترتیبوي په هغه آخره کې په دې شکل سره لیکل کېږي. دغه مثال هم وګورئ. په دې هیله چې دا معلومات درته په زړه پورې وي او په دوه نورو باندې چې یو ایمیلی ده او بل شیکاګو، په هغه باندې په دویمه برخه کې خبرې کوو. موږ سره پاتې شئ.